د امریکا نوی د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو هوکړه به په دقیقه توګه بیا ارزول کیږي. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. د امریکا د نوي جوړیدونکي حکومت د بهرنیو چارو وزارت نومول شوی وزیر وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون په دقیقه توګه ارزول کیږي. انتوني بلینکن امریکایي سناتورانو ته د خبرو پر مهال ویلي تر دې دمه د دغه تړون له جزئیاتو په بشپړه توګه نه دی خبر. د ده په وینا دغه تړون به په دقیقه توګه ارزول کیږي او تر هغه وروسته به یې په اړه د بایډن حکومت دریځ خپلوي. نوموړي دا هم ویلي چې امریکا له افغانستان څخه وځي. په دې هیواد کې به خپله اوږده جګړه پای ته رسوي، خو ترڅنګ به یې هر هغه څه ته په دقیقه توګه ګوري او ټول مسایل به په هر اړخیزه توګه ارزوي. د بایډن د حکومت مهم غړی داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې طالبانو تیره ورځ هم له امریکا څخه د دغه تړون د ساتلو او پر هغه د عمل کولو غوښتنه کړې وه. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.